که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ग्रुप बाय फंक्शन बाने खो पोइशो जी मिसाल तमगा फार्मूला और का ग्रुप बाय फंक्शन पर डायनामिक शक्ल सर तमगा डेटा समरी का दे के तगीर राजी नो डेटा बल तराजी वो राजमा पाइवेट बाय बाने कार को मच मिसाल पाइवेट बाय फंक्शन सकार के मसावी दलता उर्दम चे पाइवेट बाय मिसाल गोरा दलता दे चे पाइवेट बाय वही रॉ फील्ड कमी आवदा है मिसाल तब डिवीजन निसमा आओ ورتم چې کاما وای کالام فیلد په کالام کې شرشي ز دا نسمه دا ویلو ورتم چې او مثال ویلوی کوم وی دا وی او فانکشن کوم استعمالوي سم فانکشن استعمالوم سم فانکشن په دې کې ز استعمالوم دلته موږ د کالام لپاره داونیو په دې کې ز یو فانکشن کالم چې دینه ماته تنا یو کال راواخله مثال د کال تراواله ډیټا د نور ماته مراخله اوس انټر وهم اوکې دلته ګوري دلته پاس ماته چې شو کال راغی په دې شکل سره دا 00 چې ده دا مثال د شیده د دې دغه د چې مثال تر را لاندې ډیټا نشته مثال دا ټوټل د دې چې شو 0 دلته د چې ده کال راغی او په دې شکل سره دا مونږه وکارولو همدا فانکشن مونږه د د هنم کارولای شو مینونم کارولای شو زه راځم اول دا ټول ډیلیټ کوم دلته ډیلیټ او بیا راځم ورته چې دا فانکشن فورمولا بار ته راشه فورمولا بار کې لوک اف ریفرنس ته راشه په لوک اف ریفرنس کې دلته وګورئ پیوټ بای فانکشن چې مونږ را فیلد مثال ورته را فیلد ونسه او کالم فیلد مثال ته کالم فیلد ونسه په کالم فیلد کې مثال دا د ډیټ په ډیټ کې ورته نسم ایر نسم په دې شکل سره او مثال دلته چکم قوس بندوم په ویلو کې ورته نسم چې مثال دا ویلو مثال او فانکشن ورته هم چې سم فانکشن اوس ورته هم چې اوکې مثال دلته دا چې شو ایرر ماته راکړه کني مثال دا فانکشن په غیزه کې ماته ایرر راکړه که زه چیرته هم دغه فانکشن دلته په دې شکل سره کار کوم ورته هم چې مساوي پیوټ مثال پیوټ بای مثال دا پیوټ بای فیلد را فیلد دا شو کاما او کالم فیلد دا شو مثال په دې کې زه ورته لیکم چې year او قوس بندوم مثال دلته قوس شروع او قوس بند بیا ورته دا چې شو کالم فیلد شو ویلوی مثال دا شو او فانکشن چې شو سم په دې شکل سره قوس بند انټر ګور دلته سماته چک ریزلټ راکو کوم مشکل ونه که زه بیرته فانکشن ته راشم په دې کې ګورم ان شاده ګورم مثال مخکې موږ ته چک ایرر یا مشکل راکو خو اوس په دا ځل چک ته مشکل رانه که زه سرته اوکې نو دا برای شي که دلته زموږ غواړم چې مثال دا 0 د دینه لري شي ان شاء الله چې مخکې په ګروپ بای فانکشن کې ویلې مثال تورته چې کاما د دې پارامتر نه تیرېږم هیډر نه د را ټوټل ډیپ نه تیرېږم سورت مثال د دې نه تیرېږم ټوټل کالم ټوټل ډیپ نه تیرېږم او بیا راځم اخر ته د فلټر دیتا مثال فلټر چشته اریتا دیتا رالم دیتا چې رالم مثال بیا همدغه ډیویژن نسمه او ورته چې دا مساوي د چ سره نوي د دې سره نوي ناٹ ایکوال ټو دې انټر کوم مثال اوس به هغه 0 د دې نه لري شي دلته ګوره په دې فورمولا کې کڅ چې تغواړم چې مثال د یو فانکشن نه زیات فانکشن کار کوم نو په دې شکل کې دلته د h stack فانکشن h stack فورمولا چکم کار کوم مثال h stack دلته ورته چې h stack او قشرو مثال دا اول ری دا شو او بیا ورته چې average میونیو مثال دا average شو او دا ډیلیټ کوم بیا ورته چې کاما او بیا ورته نیسم چې percent of مثال دا percent of او بیا دا قوس ډیلیټ کوم ورته چې max
پکې شته که نشته دا د ماکس ویلو. اوس دا چې کوم قوس باندوم انټر مثلا څومره فانکشن چې ما کار کړي د هر کال دپاره مثلا دا وګورئ دا راغی په دې شکل سره. نو دا پای ټیبل موږ جوړ کړو. مثلا ته موږ ته تناچ راوسته ډیویژن هم راوسته دی. که زه چې ته غواړم چې مثال د ډیویژن سره را کې یو بل فیلډ هم راوړم یا پروډکټ سره راولم، نو په دې حالت کې زه راځم بیرته خپل فورمولې ته راځم. په فورموله کې مثال دا چې ده را فیلډ. په را فیلډ کې دلته زه همدغه ایچ تک فنکشن چې موږ هلته دغه ته وکاروله د سورتوي فورمولو ته وکاروله، موږ همدغه فورموله دلته کارو او د کالم لپاره دلته قوس باندوم ورته هم چې د پروډکټ په سی کالم کې ده ورته هم چې سی قوس سی انټر. مثال اوس ګوره دلته پروډکټ سیلز او دا چې شو راغی. که زه دا ډبل کلیک کوم مثال دا ګورئ د دې ویلو په دې حساب باندې دا چې کالکولیشن شو. مثال دا څنګه تاسو کولی شئ مخکې مثال په ټیبل تاسو فیلډونه اچول دلته مثال د فورمولې په واسطه ډاینامیک شکل باندې دا کار هم کولی شئ چې مثال فورموله جوړه کړئ او بیا مثال دا کار تر سره کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.